پهله خبره خو دا ده چې زه د دې پښتو ادبي ټولنې کوم صدر دی هغه نه زه بخښنه غواړم، معذرت څخه وایم څو خبرې کول غواړم. نو نن مې چې کومه مشاعره وه ډېر ښه انداز سره وشوه. یقینا هر یو کس خپل ښه اظهار خیالات او خپل احساسات په شاعري انداز کې پیش کړل. دویمه دا چې ادب چې کوم دی ادبي دنیا ادب دا د ژوند یوه حصه دی. یوه معاشره چې کله جوړېږي هغه په ادب جوړېږي. دنیا کې څومره معاشرې چې جوړ شوي دي هغه چې نن کوم موږ ګورو ترقیاب ته دي نو هغه د ادب واجب نه دي. ادب تربیت دی، ادب ژوند دی، ادب کردار دی، ادب تعلیم دی. ادب نه بغیر هیڅ نه جوړېږي. یوه معاشره چې کله په ښو ودرېږي هغې معاشرې کې امن قایم کېږي. هغې معاشره چې جوړېږي هغه د ادب واجب نه کېږي. د ادب مثال د مو بدن کې یو د ملي هډوکی دی. هډوکی چې کوم دی ملي تیره دا ټول بدن چې کوم دی یو ځای سره جوړ ساتي او نستي او درېوالی او په خپل مزل کې چې کوم دی مدد ورکوي. نو همداسې ادب چې کوم دی د یوې معاشرې ودرولې د یوې معاشرې په یاره باندې تا کول باندې مین کردار ادا کوي. ادب نه بغیر یوه معاشرې ترقي کول د یوې معاشرې جوړول یوه معاشره په ښو ودرول بالکل ناممکنه دی بلکې بالکل کیدای نشي. او دنیا کې څومره قومونو زوال خوړلی لکه بیشتر اول دنیا چې جوړه شوه 8000 قومونه اوسېدل لږ کم او زیات. دې کې څومره قومونه چې جوړ شوه نن اوسني قومونه دې کې نن یې پورې چې کومه غرب شول لوړل زوال طرف لوړه د هغې مین وجوهات ادب ویلي چې هغه خلک ادب نه ډېر ناخبره وو، ادب نه چې کومه ډېر غافله پاتې شول. ادب کې دوې خبرې دي چې یو ادب نه انسان نه خبر وي، یو چې کومه غافل پاتې وي. ادب موږ کې شته دی، اول نه موجود دی، خو دا ادب په کوم چې مرجح وو دا یو روح شکل کې چې کومه دی ودرو نو دې ته چې کومه یو معاشرې کې چې کومه بیا مې کردار ادا کوي. نن زه ډېر ښه هغه وشولو، مننه ډېره معذرت سره.